په پیړیو خلکو فکر کاوه چې ځمکه اواره ده، ولاړه ده، لمر او سیارې ورنه راتاوی شي او زموږ د لمریز نظام مرکز جوړوي. خو شاوخوا 1500 کاله پخوا پولنډي عالم کوپرنیک دا تصور ناسم ثابت کړ او د مځکې او اسمان په باره کې د انسان په نظر کې یو لوی فرق راوست. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې ونې په بحث کې استاد نجیب منلی د کوپرنیک په ژوند او د ستورو د علم په باره کې د پخوانو خلکو په ځینو مهمو هڅو رڼا اچوي. استاد نجیب منلی د بشر د فکر او فرهنګ تاریخ که سړی لولي یو د لرغوني یونان زمانه ده. فیلسوفان پیدا کیږي، مفکران پیدا کیږي، لوی لیکوال پیدا کیږي، داسې خلک پیدا کیږي چې تر اوسه پورې د دوی فکرونه او د دوی اصطلاحات، د دوی وضع کړي اصطلاحات موږ استعمالوو او د علم سرچینې دي پکې. بل دغه اوسنی تمدن دی، دغه د 19مه پیړۍ کې 20مه پیړۍ کې چې تر اوسه پورې روان دی. یو بل ډیره روښانه زمانه د دوی په منځ کې ده، د رنسانس زمانه، چې په هغه وخت کې هم ګوري چې هر چیرته پوهان پیدا شوي دي، یو په بل پسې فکرونه وده کوي. دا ډېرې ځلانده دورې معلومې شي او د رنسانس په زمانه کې بیا که 2-3 کسه د ستورو حیثیت ورکوي، په هغو کې یو کوپرنیک دی. نو نننۍ خبرې په کوپرنیک کوو. دغه تقسیمات تاسو وکړل، واقعیت دی چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې ډېر مهم ځای لري او داسې کله کله فکر کوو چې د دغو دورو ترمنځ علم په ټاپه ولاړه و، پوهه په ټاپه ولاړه وه، بشریت په ټاپه ولاړ او د هغې نه مخکې هم څه نه و. خو په حقیقت کې د انسان فکر، د انسان زده کړې په دوامدار ډول جریان لري. ساحې بدلیږي، ځایونه بدلیږي، د جنګونو سره، د طبیعي شرایطو سره، د اقلیمي شرایطو سره، مګر پرمختګونه دوام لري. کوپرنیک ډېر مهم دی. علت دا دی چې تقریبا 14 پیړۍ یا څه زیات انسانان، هغه انسانان چې زمونږ په فرهنګي حوزه کې دي، اروپا او منځنۍ ختیځ او منځنۍ اسیا، دلته مونږ د یو ډول فکری درېدا سره مخامخ شو. کارونه ډېر وکړل، اکتشافات ډېر وشول، اختراعات ډېر وشول، پرمختګونه وشول، مګر بیا هم د آسمانونو او د دنیا په اړه چې کوم نظریات د ارسطو او د بطلیموس د وخته را پاتې وو، هغه په هماغه شکل باندې پاتې شول. د رنسانس په وخت کې یوه روحیه رامنځته شوله چې یو وار بیا په اروپا کې خلکو پوښتنې کول شروع کړل، پوښتنې له خپل ځانه، پوښتنې له طبیعته، او په پټو سترګو د احکامو نه منل. چې دا داسې وخت دی چې کله چې داسې فضا رامنځته شي، په هغه وخت کې انساني فکر بیا په طغیان راځي او هم مهاله ډېر څه تولیدوي. نو د رنسانس اهمیت په دې کې دی. او په دغه وخت کې نیکولا کوپرنیک یوه نظریه چې تر ده مخکې هم موجوده وه، داسې ده چې ده اختراع کړې ده، هغه په داسې ډول بیانوي چې د خپل وخت خلکو ته یې د پوهېدلو او د منلو وړ ده. نو په دغه خاطر باندې نیکولا کوپرنیک زمونږ په فرهنګي او علمي نظام کې یو ډېر ځانګړی ځای لري. نیکولا کوپرنیک د 1483 کال د فبروري په 19مه باندې د تورون په ښار کې چې په آلمان کې دی، په اوسني آلمان کې دی، زیږېدلی دی او د 1543 کال د می په میاشت کې د فرامبورګ په ښار کې چې د هغه وخت د پولنډ په پاچاهۍ کې و مړ شوی دی. پوره 8 کاله ژوند یې کړی. پلار یې 10 کلن چې مړ شو او د ده روزنه د تره لخوا وشوله چې تره یې هم یو فاضل او عالم سړی و او د په خپل ښار کې د کلیسا مشر و. د یې زده کړو ته وهڅاوه او د ښې زده کړې وکړې. د خپلو زده کړو د تکمیل دپاره بیا په 1496 کال کې، یعنې تقریبا 23 کلنۍ په عمر باندې د ایټالیې ته لاړه، چې په هغه وخت کې په اروپا کې نو ایټالیا د علم یو مرکز هم و. ایټالیا د علم یو مرکز هم و او د بولون په پوهنتون کې شرعي علوم، مسیحي مذهب شرعي علوم، مدني حقوق، طبابت، فلسفه دا ولوستل. استاد منلی، ما یو ځای لوستي وایي ده په د عیسوي فقه کې دکتورا هم اخیستې وه. فلسفه یې ولوستله او په څنګ کې د یوناني ژبه ورسوله چې د په راتلونکي ژوند کې به ډېر زیات اغېز ولري. په همدغه وخت کې د طبي زده کړو په کوریکولم کې یا په نصاب کې نجوم هم شامل وو او ریاضیات هم شامل وو. نو د نجوم او د ریاضي سره هم ډېره زیاته علاقه درلودله او
پس له زده کړو نه بیرته راځي خپل کار ته، والته په کار مشغولیږي. د ژوند یو ټکی دا دی چې د چون طبیب هم دی، د بېوزلو سره د دوی د روغتیا په پالنه کې ډېره زیاته مرسته کوي او د دې سره تر یو حده په خپله سیمه کې محبوبیت هم پیدا کوي. خو فکر کوي د ده علاقه زیات د نجوم سره ده، د ریاضیاتو سره ده، او هغه مدل چې د بطلیموس نه راپاتې دی د نجوم پیسه کې هغه د ده دپاره د منلو وړ نه دی. د بطلیموس له مدله دی په نجومو کې مطلب دا دی چې هغه به ویل چې مځکه مرکز دی، خوځي نه او دا نور ستوري تر مځکې راچرخي. دې خبرې ته راځو. دا خبره یې د زړه ته نه لوېده؟ دا خبره د زړه ته نه لوېدله. نو دی په دغه وخت کې یو وړه رساله لیکي چې هغه هم د کلیسا فشار زیات دی، د بطلیموس او د ارسطو نظریات د کلیسا لپاره د مذهبي حقایقو حیثیت لري. نو دا داسې لاس په لاس خپرېږي چې د کلیسا مشرانو ته هم رسیږي او د هغوی د توجه وړ هم ګرځي. اوس به راشو چې دا د نجوم مسله څه ده. یو شیبه به کوپرنیک په خپل ځای پرېږدو، په نجوم به خبرې وکړو. انسانانو د ډېر پخوانه د هغه وخت نه چې د انسان په حیث په دې ځمکه باندې تبارز کړی دی، د خپل محیط په باره کې فکر کړی، د خپل چاپېریال په باره کې فکر کړی او د اسمانونو په باره کې فکر کړی دی. د اسمانونو په باره کې ډېر زاړه شواهد چې موږ لرو هغه د فرانسې په جنوب کې د لسکو په سمڅه کې دیوالي نقاشۍ دي او ځینې د هغه وخت توکي دي، د کاري توکي، چې دغه نقاشۍ 18,000 کاله د نن نه مخکې شوي دي او څېړونکو چې دغه نقاشۍ کتلي دي بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې شیان چې په دغو 1900 شاوخوا رسمونو کې شته د ستورو دریځونه څرګندوي چې ستوري په کوم ځای کې دي او په څه وخت کې دا ښکاره کیږي. یعنې له هغه وخته هم د انسان سره د ستورو په باره کې او د ستورو له مخې د خصوصا د وخت په تعینولو کې یو فکر موجود و. د هغې نه وروسته د نوې تیږې په عصر کې 9,500 کاله پخوا د مصر د ابو سمبل په سیمه کې د نبات پلایا په نه پوهیم چې کله دی او که ښارګوټی دی، خو مقصد په دغه ځای کې ځینې شواهد پیدا کېږي چې لویې تیږې ښودل شوي دي او دغه تیږې د عالمانو په نظر د یو نجومي رصدخانې حیثیت لري. همدغه راز 5,500 کاله مخکې په انګلستان کې د سټونهنج په نامه په یو کلي کې تیږې ښودل شوي. دا تیږې اوس هم شته، د ښکاري او هغه هم د یوې رصدخانې حیثیت لري. د انګلستان په جنوب کې هغه مشهورې تیږې و، له دې ځایه هم ستوري څارل کېدل. د دې ځایه ستوري څارل کېدل. زمونږ د سیمې په فرهنګ کې ریګویدا کې د 22 ستورو او د ستورو د مجموعو نومونه راغلي دي. د لمر 14 کورونه یا منازل دوی مشخص کړي دي او د کال په همدغه حساب باندې ویشلی دی. په سومر په عراق کې هم د کلدي او د نورو فرهنګونو ترڅنګ په 6,000 کاله پخوا د میلاد نه د ستورو په باره کې فکرونه شته دی او حتی اندازې شوي دي. دغه زموږ اوسنی د وخت تقسیم چې دی او د دایرې تقسیم د هغه وخت نه دی. په هغې وخت کې زموږ حساب د 10 په حساب دی، د 1 نه تر 10 پورې حساب کوو، بیا 10 ګونه حسابوو، بیا چې 10 ګونه پوره شي 100 ګونو ته رسېږو، چې 10 ګونه پوره شي 100 ګونو ته رسېږو او داسې 10 په 10 باندې پورته ځو. په هغې وخت کې په 80 پورته تلل او نن چې موږ په وخت اندازه کوو او 80 ثانیو نه یوه دقیقه جوړېږي، د 80 دقیقو نه یو ساعت جوړېږي او د 380 چې 6 دي د کال ورځې شمېرل کېږي او دایره په 380 برخو ویشل شوې ده. دا ټول د هغه وخت د نجومي تحقیقاتو نښې دي چې تر اوسه پاتې دي. استاد منلی پرې منځني ختیځ کې وریځې کمې، اسمان ډېر صافي. ګمان کوم دغه ډېر صاف اسمان هم د دې سره مرسته کوله چې دوی ستوري ډېر وڅاري او ډېرو نتایجو ته ورسېږي. په هغه وخت کې ډېره مهمه خبره دا وه چې هغه څه چې موږ ورته اوس نوري ککړتیا وایو، په ښارونو کې رڼاګانې ډېرې شوي دي او موږ ته ستوري هغسې نه ښکاري لکه پخوا چې ښکارېدل. نو په هغه وخت کې د ستورو د لیدلو لپاره امکانات ډېر زیات وو. نن چې موږ کوم تلسکوپونه د ځمکې په مدار کې ږدو او د هغې د لارې اسمان ته ګورو، تقریبا هغوی کولی شول چې همدغه عملیات د ځمکې له مخه وکړي. په لاتین امریکا کې د رنسانس دوره هغه وخت دی چې په 1493 کې امریکا کشف کیږي. دا په دې معنی نه ده چې پخوا امریکا نه وه او په
په دغه وخت کې رامنځته شوله، خو په دغه وخت کې اروپایان امریکا ته رسیږي او هغه پیژني. نو د دوی لپاره دا تاریخ یو ډېر مهم پړاو دی، او څرنګه چې زموږ تاریخ هم د اروپا د تاریخ په اساس باندې تنظیم شوی دی، تر یو حده موږ د اروپایانو نظریې منلې دي. نو موږ هم د رنسانس دوره او خصوصا د 1493 کال ډېر مهم ګڼو. خو انسانان تر ډېر پخوانه تللي دي او کارونه یې کړي دي. په لاتین امریکا کې هم د ستورپېژندنې ډېر پخواني آثار لیدل کېږي او د هغوی نجومي معلومات ډېر دقیق دي. د یونان په دوره کې تقریبا د میلاد نه 6 پیړۍ مخکې داسې فکر کېده چې ځمکه اواره ده او اسمانونه د ځمکې په مخ باندې لکه د کاسو چپه کاسې راټول شوي دي او د ځمکې مخې پټ کړی دی. د زموږ په ادبیاتو کې همیشه همدغسې تصور کېږي. همدغسې تصور کېږي. د ځمکې د کرویت نظریه د فیثاغورس لخوا مطرح شوله. فیثاغورس 580 میلاد مخکې کال کې پیدا شوی، 490 پورې ژوند کړی دی، یعنی تر افلاطون ارسطو 1.5 کال مخکې. او د بیا بل نظر پیدا کړی دی چې ځمکه کروي شکل لري او د ځمکې او لمر ترمنځ چې کومه رابطه ده، د لپاره چې دغه رابطه د نظام توازن خراب نه کړي. داسې تصور کړی دی چې د لمر نه اخوا په بیخي مستوي ډول باندې یو بل ځمکه هم شته چې هغه چپه ځمکه بلل کېږي یا انتیکتون، چې همدغه ځمکې غوندې دا ټول خواص د همدې غوندې دي، خو موږ ته ځکه نه ښکاري چې لمر رانه پناه کړې ده. استاد منلی وبخښئ، دغه فیثاغورس او د په مجموع کې فیثاغورسیان د ده مریدان او پیروان چې په علم کې یغوی خو له یوې خوا عالمان دي، د ساینس له نظره طبیعت ته ګوري، له بلې خوا یو څه داسې عارف مشربه غوندې خلک هم دي. د دوی په لیکنو کې دغه لمر هم یو مقدس شی دی. نو دا خبره چې مځکه هم ګرده ده او هم لمر یو قسم مرکزیت لري، ګمان کوم د دوی لغه عرفاني تمایلاتو نتیجه هم وکړه. څنګه د لمر مرکزیت د دوی په نظریاتو کې نشته، ځمکه په منځ کې ده او فقط دوی وبخښئ فیثاغورسیانو دې ته اشاره نه ده کړې چې لمر مرکز د عالم ده؟ نه، د دوی د نظریې ډېر مهم ټکی دا دی چې دوی د لومړي ځل دپاره دا مني چې ځمکه ګرده ده، او دا د کرویت د مسلې منل په فکري لحاظ باندې ډېر مهم دي. دغه وخت کې شاید چې دوی د تصور لري چې ځمکه ګرځي، دقیق معلومات په دې برخه کې خو داسې یو تصور شاید وي. بیا وروسته ارسطو دغه نظریه ردوي او داسې فکر کوي چې ځمکه ګرده ده مګر ثابته ده، په منځ کې ولاړه ده.